لکه موږ مسلمانان یو او زموږ قرآن موږ ته څه وایي. تاسو قرآن کریم وګورئ، قرآن کریم کې غالبا چې سړی قرآن کریم وګوري، الله تعالی مسلمانانو ته چې د قتال کمې خبرې کوي چې د دې ظالمانو سره تاسو قتل و قتال کوئ. غالبا قرآن کریم کې یو کم اتیا ځای الله تعالی د قتل و د قتال الفاظ استعمال کړي دي چې مسلمانان به د دې کافرانو سره قتل و قتال کوي، او غالبا دا ذکر کړي په 80 آیاتو کې یو کم اتیا ځای مسلمانانو ته د قتل او د قتال خبره کړي ده. حالانکه زما استاد د غلمون چې ما وته نن کو دا قرآن کریم کې الله تعالی صرف 2 ځای ذکر کړي دي، لیکن جهاد نه، قتل و قتال چې خامخا به توره چلے او ځان به قتل کوي یا به د دې په مقابل کې پر کافر باندې گزار کوي. د قتل و قتال الفاظ الله تعالی یو کم اتیا ځای قرآن کریم کې صرف مسلمانانو ته ذکر کوي، او ما درته ویل غالبا په 80 آیاتو کې ذکر کوي چې دا غیر ټولو څه د انسان د مسلمانانو د فاره د الله د طرفه د قتل و قتال حوصله افزایی ده، او د قتل و قتال حکم دی، او د هغې په صیغه د ماضي هم راغلی دي، په صیغه د مضارع هم راغلی دي، په صیغه د امر هم راغلی دي، په صیغه د فاعل هم راغلی دي، په صیغه د مصدر هم راغلی دي، په مختلفو اندازو باندې الله تعالی ورته ذکر کړي دي. تاسو قرآن کریم وګورئ، د قتل و قتال سم بغیر د جهاد الفاظ الله تعالی قرآن کریم کې 26 ځای ذکر کړي دي، او دا غالبا په 60 ځایو په 60 آیاتو کې ذکر کړي دي. او نفس د جهاد احکام او د جهاد مسائل او د جهاد متعلقات دا غي ټول سو قرآن کریم لبریز او ډک ولاړ دی. ځکه الله تعالی جهاد دا د مسلمانانو د عزت یو ذریعہ ګرځولې ده، او کافران پر دې باندې پر موږ باندې اعتراض کوي چې تاسو د مسلمانان د کافرانو سره ولې جنګیږئ. لکه هغه شاعر وایي نسمى الظالمین وما ظلمناهم، دی موږ ته په ظالمانو باندې وایي، لیکن په حقیقت کې موږ د خپل رب حکم منلی دی، موږ ظالمان نه یو، ولکن نبید الظالمین، موږ د ظالمانو د هلاکت او تباهۍ دپاره دغه عمل کوو. د قرآن کریم سره لاندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو کې د دې ډېر